د ایران او د عراق جګړه هغه جګړه چې په 1980 کال کې پیل او په 1988 کې پای ته ورسېده. هغه جګړه چې 8 کاله یې دوام وکړ، هیڅ یو هېواد پکې بریالی نه شو او د 1 میلیون انسانانو ژوند یې واخیست. د دویمې نړیوالې سړې جګړې وروسته هغه 2 هېوادونه چې د هغوی اثرات پرې هم لیدل کېدل، دوی ترمنځ دا جګړه هیڅ ښه کار هم ونه شو. په 1988 کال کې د بعث ګوند بې له جنګ او بې له مرګ د کودتا له لارې واک ته ورسېد. په دې کودتا سره په عراق کې اقتصادي ستونزو او ګډوډیو په زیاتېدو سره د ایران پاچا محمد رضا پهلوي له دې فرصت نه په ګټه اخیستلو په خاطر د امریکا په ملاتړ د عراق او ایران ترمنځ مشترک تجارتي کانال چې شط العرب نومیږي تر خپلې ولکې لاندې راوستلو په فکر کې و. شط العرب له تجارتي لحاظه او د تیلو د اخراجاتو تر ټولو مهم ځای بلل کېږي. دا تړون د ایران او د عراق ترمنځ په 1928 کال کې شوی و، خو ایران سرغړونه وکړه او د هغې د اشغال فکر کې و. ایران خپلې سمندري کښتۍ د عراق هغه کانال ته ولېږلې. عراق هم په دې مقابل کې خپل عسکر هلته ولېږل د ایران د مخنیوي لپاره. عراق کانال بند کړ. 24 د اپریل په 1989 کال کې ایران د تیلو د یو ټانکر سره سمندري جنگي کښتۍ یو ځای شط العرب ته په لېږلو سره د جګړې احتمال بیخي زیات شو. د ایران د تیلو ټانکر او بحري جنگي بیړۍ د کانال نه د تېرېدو په حال کې عراق اردو هیڅ کوم عکس العمل ونه ښودل. دې حرکت ایران ته لا ډېر ډاډ او زړورتیا ور په برخه کړه. ایران 1928 کال تړون مات او کانال د اشغال کولو اعلان یې وکړ. په دې وخت کې چریکي یعنې واړه جنګونه شروع شو. ایران د فارس خلیج څو ټاپوګان تر خپل کنټرول لاندې راوړل. په دې جنګ کې له دواړو خواو 1000 عسکر ووژل شول. په دې سره په 1989 کال کې د دواړو هېوادونو ټولې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع شوې. خو په 1983 کال کې اړیکې بیرته عادي حالت ته راغلې. په 1995 کال کې په الجزیره کې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. په دې تړون کې دواړه په دې راضي شو چې کانال به دواړه هېوادونه استفاده کوي، بل عراق به د ایران دیني عالم روح الله خمیني خپل هېواد نه شړي او ایران به د عراق په شمال کې د کردانو ملاتړ او حمایه کول پرېږدي. عراق هېواد خمیني د خپل هېواد نه وویستل او هغه فارس ته لاړ. بل شرط دا و چې ایران به هغه نیول شوي ټاپوګان نه وځي او بیرته به یې عراق دولت ته پرېږدي. او ایران له هغوی نه ونه وتل نو اړیکې بیرته خرابې او پرمختګ ونه شو. د ایران دیني عالم چې د عراق نه فارس ته تللی و، په 1990 کال کې د فارس نه په ایران کې د یو اسلامي دولت جوړولو هڅې او کوششونه شروع کړل. له هغې ځای نه به یې میسجونه وایس ریکارډونه ایران ته لیږل. د فارس نه به یې پروپاګندې کولې. د میسجونو او پروپاګندو په ایران کې د هغې ډېر زیات طرفداران پیدا کړل او د ایران د دولت په مقابل کې مظاهرې شروع کړې. په 1988 کال کې په ایران کې مظاهرې او ګډوډي اخري خطا ورسېدې او له دې امله په 14 د جنوري په 1990 کال کې د ایران پاچا محمد رضا پهلوي هېواد نه په تېښته بریالی شو او روح الله خمیني د فارس نه ایران ته راستون شو او د یو اسلامي دولت تشکیل او نوی حکومت جوړ. په عین وخت کې د عراق پاچا احمد حسن الاکبري د یو شمېر مشکلاتو له امله هم خپل ګوند مشري او هم د حکومت مشري صدام حسین ته تسلیم او وسپارله. دا د ایران او عراق لپاره یو ښه فرصت کېدی شو. خو حال دا چې د دواړو هېوادونو مشترک دښمن چې احمد رضا پهلوي و، د عراق دولت ورته ښه راغلاست وویل او هغې ته یې ځای ورکړ. په هر صورت دا کال د 1980 کالونو په اوږدو کې د ایران او عراق پرله پسې شخړو وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ زیاتو اختلافاتو له کبله دواړو هېوادونو یو د بل سفیران وشړل. خو د صدام حسین اساسي هدف په خلیج باندې بشپړ تسلط رامنځته کولو. په ایران لګول شوي بندیزونه د ایران د کمزوري کېدو سبب شوي وو، او څومره چې صدام حسین فکر کول هغومره هم کمزوری نه و. عراقي استخباراتو چې د ایران دولت په باره کې معلومات راټول کړي وو، هغه یې د صدام حسین سره شریک کړل چې په هغې کې راغلي وو چې د ایران عسکري قوت ډېر کمزوری شوی دی. نو صدام حسین په ایران د برید لپاره په غټه سویه اتحادي فرانسه څخه په غټه کچه اسلحه واخیسته او په اردو یې ډېره زیاته پانګونه وکړه. د عراقي استخباراتو د څېړنو په نتیجه کې ایران په 1980 کال کې ډېر د کمزوري کېدو راپور ورکړل. صدام حسین ته د عراق استخباراتو د معلوماتو د ورکولو وروسته صدام حسین خوزستان ولایت څرخته 100,000 اردو ولېږله. د هغه ولایت د اشغال لپاره د خمیني لخوا په اردو کې تصفیه او د امریکا او انګلستان لخوا پرې
لګول شوي تحریمونه په اردو کې ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي وو او بل په دې کال کې 15 اتیا لوړ پوړي جنرالان اعدام او زیاتره یې تقاعد کړي وو. نو له دې امله د ایران اردو هم ډیره کمزوري شوې وه. زیاتره مسلکي کسان ترې تللي وو. په 1980 کال کې صدام حسین خپلې اردو ته د سرحد نه د تېرېدو امر وکړ او هوایي ځواک ته یې په ایران د بمبار اجازه ورکړه. د عراق هوایي او جنګي تیارو د ایران خاورې ته د داخلېدو په صورت کې د ایران هوایي ځواک د هنګرونو د ډیر پرمختللي او قوي ټکنالوژۍ له برکته د 1980 کال کې صدام حسین خپلې اردو ته د سرحد نه د تېرېدلو له امله امر وکړ او هوایي ځواک ته یې په ایران د بمبار کولو اجازه ورکړه. د عراق هوایي او جنګي تیارو د ایران خاورې ته د داخلېدو په صورت کې د ایران هوایي ځواک او جنګي تیارو د پرمختللو هنګرونو د لرلو په صورت کې د عراق ټولې جنګي تیاري له منځه یوړې بې له کوم نقصان څخه. یعنې ایران هیڅ زیان ونه لیدل.